بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زمونږ پروګرام مخکې په ویډیو کې انکمپلیټ پاتې شو. د څه مشکل سره مخ شو. راځو ګوره زه وایم چې ریټرن ټایپ چې دا موږ سره نتیجه به څه وي. موږ سره د فنکشن ریزلټ به په یو انټیجر وي، یو انټیجر ویډیو به وي. ریزلټ سم اف ټو نمبرز مطلب دوه عدد مجموعه څه ده؟ یو انټیجر ویډیو ده کنه. بالکل زه 15 او 10 جمع که څو کېږي 15 خپل یو عدد ده کنه د انټیجر ټایپ، نو ځکه موږ دلته ریټرن ټایپ انټیجر لیکلی ده. او سم اف ټو نمبرز دا یو فنکشن نیم ده چې کله کالینګ کوو د فنکشن نیم موږ سره ضرورت راځي. صحیح ده. او دې کې موږ سره دوه ارګومنټس موږ سره مهم مطلب باید موږ سره موجود وي، انټیجر او انټیجر. اوس دا ډیکلریشن موږ سره کمپایلر ته پته ولګي چې موږ سره یو ماډل جوړ شي، او ماډل موږ سره چې شي مطلب دوه پروټوټایپ یا همدارنګه د پروټوټایپ موږ سره چې موجود ده دوه پارامیټرز یا ارګومنټس موږ سره اخلي. او دین وروسته مین فنکشن ته راځي. مین فنکشن کې موږ سره چې فنکشن کالینګ موږ ویلی وو. فنکشن کالینګ موږ چې ویلی وو کله چې یو فنکشن هغه کوم کوډ چې ورته لیکلی هغه اکزیکیوټ کوي. مثلا سم اف ټو نمبرز اوس راځم دا مې چې کله کال کړه موږ سره چې شي دې فنکشن ته به راودانګي دې ځای ته، او دلته 15 او 15 راولېږي ویډیوګانې ورسره. که چېرې دلته زه ودرېږم ګوره دا چې وي انټیجر A او انټیجر B ما دلته 15 کاله ویډیوګانې ورکړې د A او B په ځای، دا مې انیشیلایز کړل. صحیح ده. A ته 15 اساین شي او B ته هم دلته 15 اساین شي، او همدارنګه راغی اکچوال کوډ ته راغی. اکچوال کوډ کې A او B جمع شول په سم کې سټور شول او سم موږ سره ریټرن شي. اوس ریټرن دې فنکشن ته راغی، دې فنکشن کې موږ سره چې سټور ده سم واخیستل شي کنه 15 او 15 10 شول. نو دلته چې 15 او 15 شول او 10 شول د ویډیو موږ راغله یو ویریبل کې مې سټور کړه. ولې مې ویریبل کې سټور کړه؟ ځکه چې دا اوس پرینټ کوم. پرینټینګ خو مې نه ده کړې، صرف کالینګ مې کړ د فنکشن باندې دا فنکشن مې کار واخیسته چې 15 15 جمع کړې موږ سره دلته او ریټرن کړې بیرته. اوس دغه ریزلټ ما چیک کړ دې ځای کې سی اوټ کنسول آوټپوټ مې واخیسته، کنسول کې مې پرینټ کړ. اوس کنسول کې پرینټینګ دپاره راځم ګوره دلته کمپایل او رن کوم دا F11 شارټکټ ده. صحیح ده. ګوره چې شو موږ سره ویډیو لاس شوه. که چېرې موږ دلته راشو او ووایو دا ګوره موږ سره ویډیو څه شوه؟ ویډیو موږ سره لاس شوه. ګوره موږ سره چې شو 15 15 راولېږل. فنکشن فلو ته وګورئ، فلو ته دلته راغی ډیکلیریشن یې وکړه، مطلب کمپایلر ته پته ولګي چې د دوه ارګومنټس اخلي. فنکشن د سم اف ټو نمبرز فنکشن په نوم ده، او نتیجه به چې یو انټیجر ویډیو لیږل وي، مطلب اخیستل وي. او ګوره سم اف ټو نمبرز کال شو، مطلب دې ځای کې کالینګ موږ چې وکړو مطلب چې هغه اکزیکیوټ کوم دا کوډ چې د فنکشن کې موجود ده دغه کوډ. صحیح ده. نو دې کوډ اکزیکیوټ کولو لپاره کالم وکړه، کالم په څه باندې کوو؟ موږ فنکشن نیم لیکو او دلته چې کوم ارګومنټس موجود وي هغه به ورته پاس کوو. موږ سره انټیجر دوه انټیجر ویډیوګانې موږ سره مهمې دي. ګوره انټیجر A او انټیجر B. کله چې سنگل کلیک کړل دا کوم دا موږ ته شو کوي. نو 15 مې A کې واچولې او B کې مې 15 واچول، انیشیلایز مې کړل. ګوره دلته A کې 15 او B ته هم 15، او بیا راغلم A او B مې جمع کړل او سم یو ویریبل مې واخیسته سم په نوم، هغه کې مې سټور کړ او ریټرن مې کړ دغه سم. دا سم مې ریټرن کړ. اوس دې فنکشن کې موږ سره څو پروت ده؟ A او B جمع شول 10 شول. 15 او 15 دلته رالیږل شوي وي کنه ویډیوګانې انیشیلایز شوي ده A او B. نو دا ریزلټ ما چیک کړ، دا سم اف ټو نمبرز فنکشن مې په ریزلټ کې سټور کړ او ریزلټ مې سی اوټ کنسول اوټ پرینټ کړ. اوس دې ځای نه راشم ګوره دې باندې به تاسو به شوي یاستئ. دا داسې هم کولی شي چې سی اوټ کې موږ سره چې دا سم اف ټو نمبرز دا چیک کړي، دا موږ سره 10 او 20 ویډیوګانې. ګوره A ته ما څو واچولې؟ A ته ما 10 واچوله دغه A ویریبل ته او انیشیلایز مې او B ته مې 20 واچوله. اوس 10 او 20 چې شي کې دې ځای کې به راشي سم فنکشن کالینګ به وشي. A کې به 10 سټور شي او B کې به 20 سټور شي. A او B به جمع کړي په سم کې به سټور شي او سم به ریټرن کړي دې ځای ته. نو دې فنکشن کې موږ سره څو پروت؟ 10 پروت ده هغه ویډیو، هغه به چې پرینټ کړي ډایرکټ. ریزلټ یو ویریبل کې مه سټور کوه. صحیح ده. نو داسې هم ډایرکټ کولی شي. ګوره کمپایل او رن کړه. ګوره موږ سره 10 10 او 10 موږ سره پروت ده. دلته که چېرې یو انلاین واخلم، انلاین به موږ سره ښه وي. انلاین دا ګوره 10 او 10 موږ سره پراته شول. ښه، دې نه وروسته موږ سره مهم څه شی ده؟ دې نه وروسته موږ سره مهم دا ده چې دغه فنکشن راشم اوس دلته راشم موږ سره چې یوزر ډیفاین فنکشن دي که نه. اوس یوزر ډیفاین فنکشن باندې تاسو پوه شوئ. صحیح، درې مهم برخې پکې ډیکلیریشن، ډیفینیشن او همدارنګه کالینګ. صحیح ده. نو دغه دپاره راځم درې څلور مهم کارونه دي چې پکې وکړو باید. اول موږ سره functions with no arguments and no return type. دې باندې خو تاسو ګوره واضحه پوهېږئ ځکه چې فنکشن هغه کوم
کوم نوټ چې موږ سره دی باندې تاسو ډیر ښه پوه شوي یاستئ مخکنی ویډیو کې که چیرې تاسو مخکنی ویډیو نه وي لیدلې ویې ګورئ زه ریکمنډ کوم تاسو ته تاسو به انشاءالله پرې باندې مکمل پوه شئ دا صفحه ما لږ ورکوټ کړه خط او دلته راځم دا کوډ دلته راځم چې کوم یو بل فنکشن ډیکلیئر کوم ګوره اوس څه شی وایي د نو آرګومنټ سره ته ګوره نو آرګومنټس او نو ریټرن ټایپ آرګومنټس څه شي ته وایي آرګومنټس مطلب دغه ده چې موږ سره پیرامیټرز اچول کیږي او بیا فنکشن کالینګ موږ هغه انیشیلایز کوو وایي چې دا مو نه وي او دلته چې وي دا هم څه شی وي مطلب نو ریټرن نه کوي نو چې ریټرن نه کوي ما ورته چې ویلې هغه کې به چې کوئ هغه کې به تاسو څه لیکئ وایډ لیکئ وایډ مطلب هیڅ نه ریټرن کوي صرف پرنټینګ یا نل دی نل ورته وایي سیده نل مطلب چې هیڅ پکې نه خالی صحیح ده نو وایډ دی ولیکه وایډ کې به څه شی اخلي ته وایډ کې به ورته وایي چې ډسپلی اوس څه شی ډسپلی سټارز پیټرن هم اخیستلی شي خو نه صرف زه چې اخلم د فنکشن د نیم ډسپلی ورکوم صحیح ده ډسپلی سټارز کې اوس څه شی کوم دا ګوره دې کې اوس موږ سره چې دې کې اوس موږ سره کوم پیرامیټر موجود ده نه موږ یې هېڅ ارګومنټ نه ورکړی ریټرن ټایپ هم وایډ ده او پیرامیټر هم موږ سره موجود نه دی اول قسم فنکشن شوی صحیح ده اوس د فنکشن ډیفینیشن دلته کوم صحیح ده دا به لرې کوم دا دویمه فنکشن د موږ سره ضرورت نشته او دا به هم ختم کوم او را به شم څه شی کوم دا به لږ دې خوا کوم صحیح ده چې ښه وښکاري تاسو سره واضح ښه وښکاري تاسو بې معنی پوه شئ اوس راځم دلته چې کوم فنکشن ډیفینیشن ته فنکشن ډیفینیشن کې ما ورته چې ویلې اوس هغه اکچوال کوډ ورته جوړوم اوس موږ سره چې سټارز پرنټ کوم که نه سټارز موږ څنګه پرنټ کوو زه ورته راځم چې همدغه هوبهو فنکشن ریټرن ټایپ لیکم وایډ ده او دې کې چې کوم ډسپلی ورته اخلم او ډسپلی کې ورته وایم چې فنکشن باډي جوړه کړه دلته فنکشن ډیفینیشن کې اوس فنکشن باډي کې زه کوډ لیکم زه ورته وایم سی آوټ کوه کله چې دا فنکشن کال شي څه شی سی آوټ کوه زه ورته وایم سی آوټ کوه موږ سره دغه سټار پیټرن داسې یو سټار پیټرن موږ سره پرنټ کړه ښه او دلته یو خداب وکړه صحیح ده دغه اوس دلته فنکشن کالینګ کې موږ چې کوو موږ وایو چې دغه سټیټمنټ اوس زه اکزیکیوټ کړم دغه سټیټمنټ چې کوم زه اکزیکیوټ کړم د سټیټمنټ اکزیکیوټ کولو لپاره راځم دلته لیکم سی آوټ کوم نه سی آوټ کوم نه ولې نه سی آوټ کوم ځکه چې دلته موږ سره ریزلټ څه شی ده یو نل ده وایډ ټایپ ده نو وایډ ټایپ چې کله راغی دلته به ته سی آوټ ضرورت نشته چې سی آوټ ولیکې او بیا دلته کې ډسپلی کې صحیح ده ځکه چې دلته سی آوټ الریډي لیکل شوی مخکې لیکل شوی او ریټرن ټایپ یې وایډ ده صحیح ده نو دا خپله پرنټینګ کوي نو د سی آوټ ضرورت نشته سی آوټ لرې کوم او دلته د فنکشن نیم لیکم فنکشن نیم ګوره ما چې کله کالینګ وایي کالینګ کې به فنکشن نیم لیکې او که چېرې ارګومنټس وي خو ور به یې کوي او که چېرې نه وي نو نل به پرېږدي موږ وایو چې ټایپ یې وایډ ده مطلب هېڅ نه ریټرن کوي او همدارنګه ارګومنټس هم نشته نن پیرامیټر ارګومنټس پکې موجود دي صحیح ده نو دا چې کوم کمپایل او رن کوم موږ سره ډسپلی واز ناٹ ډیکلیئر ان د سکوپ ښه ډسپلی وای نه ډیکلیئر شوی ډسپلی سټارز کی سوري دا فنکشن نیم غلط ورکړی سټارز دلته هم تاسو چې کې سټارز باید واچوئ او دلته چې کې کمپایل رن کې دا ګوره موږ سره یو لاین سټار موږ سره پرنټ شول ښه که چیرې زه دلته سی آوټ کې دلته ولیکي چې زما نوم ولیکي الله رحیم زوی څه یا شریف الله خلیل هم تاسو لیکلی شئ او بیا چې کې ډسپلی سټارز د فنکشن کال کوم نوم مې ولیکه نوم کې اوس ارګومنټس موږ سره نشته ارګومنټس به خالی پرېږدم د ارګومنټس ایریا یا پیرامیټر او کمپایل او رن کوم اوس ګوره دا موږ سره ټول په یو لاین یو هغه کې راغلل خط کې زه غواړم چې دغه اول د سټار پیټرن شي بیا شریف الله خلیل دلته راشي بیا موږ سره د سټار پیټرن راشي نو دې دپاره که چیرې دلته زه بل څه شی کوم سی آوټ اخلم یا سی آوټ نه دلته یې څه کوم انډ لاین اخلم او دا که چیرې کمپایل کوم اوس راوشو ګوره دلته موږ سره غلطي ښیي وایي دلته سی انډ لاین نه ورکول کېږي نو دې دپاره به تاسو څه کوئ دې دپاره به بل سی آوټ اخلئ سی آوټ کې به انډ لاین اخلئ او بیا به دلته هم انډ لاین اخلئ او بیا به دلته هم انډ لاین ضرورت وي نو دې دپاره که چیرې دغلته راشم او دې کې چې کوم انډ لاین واخلم نو ګوره فنکشن څومره اساني موږ سره وشوه نو دا به چې کی دا هر لاین کې موږ سره یو انډ لاین اخلي دلته به هم انډ لاین اخلي او دلته به هم انډ لاین اخلي نو فنکشن ګوره د فنکشن موږ سره صرف کال کوو تاسو سره به دا ټول کار څه شي کېږي دا به یو دم سره کېږي کوډ ریوزیبلټي دا ګوره دا اوس څه شی کوم کال کوم اول موږ سره شریف الله خلیل دغه ښه دلته خپل نوم سره ما شی ورکړی دا انډ لاین نه ده ورکړی
دا یې نه ده اخیستی کمپایل او رن کړه. ګوره ما سره چې شو اول سټار پیټرن پرنټ کړ په فنکشن په کال سره او بیا شریف الخلیل راغی بیا پرنټ کړ. اوس دې کې موږ سره چې دي دې کې موږ سره ګوره وایډ ریټرن ټایپ چې ده ریټرن مطلب نتیجه به چې وي موږ سره یو وایډ ده نل نتیجه به هیڅ شي هم نه وي موږ سره چې وي یو سی اوټ کول به وي او ډسپلی سټارز دی نیم دا فنکشن چې په دې په سره به موږ کالینګ وکړو او همدارنګه ارګومنټس هم نشته پکې. دویم قسم راځو په همدې ویډیو کې راځو په همدې ویډیو کې یا بل ویډیو کې به ان شاء الله د درې قسمه په بل ویډیو کې وکړو فنکشن باندې ان شاء الله. دا موږ سره مفید فیچرز دي یا د یوزر ډیفاین فنکشنز یا ټایپس دي کوم چې مطلب تاسو به باندې حتما باید ورسیږئ. صحیح دا موږ چې ویل نو ارګومنټس نه دي پاس کړي دلته ګوره همدارنګه نو ریټرن ټایپ هم موږ سره نشته نو چې ریټرن ټایپ نشته چې دا وایډ ده موږ دا فنکشن په باندې کال وکړه چې وایډ display stars او نو ارګومنټس دلته چې کی ګوره دا ارګومنټس موږ نه دي ورکړي همدارنګه ټایپ هم وایډ ده مطلب نو ارګومنټس موږ سره پکې موجود دي. دا د دې فنکشن مثال شو. والسلام.